پرمختګ بل خبر کابل ښار کې د دوه پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. سلام وخت په خیر ستړي مه شئ. کابل ښاروالۍ ویلي چې د ښار 14مې ناحیې اړوند د قلعه احمد خان سیمه کې د 15 میلیونه افغانیو په لګښت د 2 فرعي سړکونو او کوڅو جوړولو چارې بشپړې شوې. کابل ښاروالۍ ویلي دغه پروژې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مرسته پلی شوې چې 15 میلیونه افغانیو په لګښت جوړې شوې او د 5 میاشتو په موده کې یې چارې بشپړې شوې. د 14مې ناحیې رئیس د یادو پروژو له بشپړېدو څخه خوښي وښوده او ویل چې د یادو فرعي سړکونو او کوڅو په جوړېدو سره د ښاریانو ډېرې ستونزې هوارې شوې او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به له ښاري اسانتیاوو څخه په محرمو سیمو کې ورته نورې پروژې هم طرح او پلی شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. ښه وختونه ښه شوی.